د جګړې ګټلو لپاره افغانستان له نقشې ورکولی شم. ډونالډ ټرمپ: سلام امینه، خوږو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ په واشنګټن کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره ناسته کې خبریالانو ته وویل که دی وغواړي نو د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ختمولی شي او د دې کار لپاره دی په 10 ورځو کې افغانستان د نړۍ له نقشې ورکولی شي، خو نه غواړي چې داسې وکړي. نوموړي وویل له پاکستان او نورو هیوادونو سره پر دې کار کوي چې څرنګه امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، ځکه امریکا نور نه غواړي چې په سیمه کې د پولیسو رول ولوبوي. ځینې کسانو ته ښایي د امریکا په څیر د یوه هیواد د ولسمشر دا ډول څرګندونې د ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف ښکاره شي، خو دا لومړی ځل نه دی چې نوموړي د یو بل هیواد په اړه دا ډول ژبه کاروي. همدا تېره مۍ میاشت کې ښاغلی ټرمپ په یوه ټویټ کې ایران ته خبرداری ورکړ چې هیڅکله امریکا ونه ګواښي. نوموړي لیکلي وو که تهران واشنګټن او ګټو ته یې زیان ورسوي دا به د تهران د ویجاړۍ په معنا وي. د ولسمشر ټرمپ په ټویټ کې راغلی وو که ایران جګړه وغواړي نو دا به د رسمي تباهۍ په معنا وي، بیا امریکا ته ګواښ ونه کړي. د تیر 2013 کال په جولای میاشت کې هم ولسمشر ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی و ایران به له داسې عواقبو سره مخ شي چې تاریخ کې به پخوا هیڅکله نه وي لیدل شوي. تر دې وړاندې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمشریزې ته په خپله لومړۍ وینا کې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د له منځه وړلو ګواښ هم کړی و. هغه مهال په تالار کې ناستو نړیوالو مشرانو د ده خبرې په حیرانۍ اورېدلې او ځینو د ناخوښۍ څرګندونه هم کوله. ولسمشر ټرمپ څو ځله نور هم شمالي کوریا ته سخت او مخامخ ګواښونه کړي دي. پرون دوشنبه هم د ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر پوځ تور پورې کړ چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره یې له امریکا نه د کال 1.3 میلیارډ ډالره مالي مرسته اخیستې، خو په اصل کې د امریکا پر ضد کار کاوه. جالبه دا وه چې نوموړي دا خبره د لومړي وزیر عمران خان په مخ کې وکړه او تر دې هم جالبه دا ده چې په دې رسمي سفر کې له عمران خان سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری دی. هیره دې نه وي چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش، د بهرنیو چارو پخوانی وزیرې هیلري کلینټن او پخوانی سناتور جان میکن هم په بېلابېلو وختونو کې د نورو هیوادونو په اړه ورته ژبه کارولې. نو دوستانو، تاسو د ډونالډ ټرمپ دغې خبرو ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو دلې الله پامان.